السلام علیکم ناظرین زه راج محمد او تاسو کسو د حجره شو نن چې کوم موږ میلمانه راغوښتي اډر سپیشل میلمانه یو نن چې کوم ټاپک دی هغه په ودونو باندې چې ودونو کې څومره فضولیات کېږي څومره نقصانات کېږي څومره فایدې ټول ټاپکونه یې پای کې وي تیرا کیسه مې چې تیرا کې واده و پهلا ځل وسیار وټي ولا په خار وړي و سره جلټلا لازم موږ درود استقبال ملک سخی ارسلا خان څنګه یو خو یو کله سخی سے بخیر راله الحمدلله صدا سے خو ٹھیک ٹھاک ہے کاندید کیمرامین ته خاص کو چې موبایل د بوګ راوړي خلک کوم رسوله کوي چې کسو یې چې صورت حال دي دا ورسې وای او ناظر ملک چې کوم سخی جان او فریدی دا خبره وخته بیا په ټاپک دی یوګا ویډیو ماشاءالله ډیره تیزه تللی و تقریبا 8000 خلکو کتلی و چې موږ شوې پاره یو ایوارډ دی او خاص کر موږ انواري ته شکریا ادا کوو چې په پیجونو کې یاد کړی و او موږ د وجرا شوله ډیره ترقی ورکړی و انواري تاسو ډیره شکریا موږ ادا کوو الله کامیاب ساته خوشاله اوسو آباد اوسو راځو خپل ټاپک دا ملک صاحب په خیر اله پروګرام په خیر راغله تکلیف ولو په یاره کې نه تکلیف نو خو یو واده لا چا غوښته و ها واده لا چې تل نه اوس مداخله کې لګا زړی مړیو خو بس مواجهه شو ټیمم دی تاسو ټلیفون راکول ای بالکل خو هغه واده او مخکینی موږ د دور واده بل کې ډېر فرق و څه فرق وکړي ډېر فرق دی پکې فرق کې دا و زبیر صاحب فرق کې دا و چې موږ د دور کوم ودونه وکنه نو هغه ته یې پټای سي جوړ کړو بالکل د دمونو پروګرام دا او دمره بار غو چې دمونو مازیګر راغل بالکل مازیګر مونږ ویم کو بالکل ما خو مونږ ویم کو خو چې مخسته مونږ ویم کو نه پاس بیا پړدې مړدې راخ کې د سره یو ګیسو تاسو پیژندو هغه دې سوایسي اې ډیر خړې ګیسو مې په لور جوړ کو مې زونه ورته کې خول ګیسو په ولګېدل بیا مرشان راغلي کولو والا مرشان خوري مرشان کټونه کې نستل او په مازه او ماملا روانه شو خو په کې خبره ته نه پیږي چلیمونه هغه یو څه شي نو کوم شی نو شینه کې دا چې لاس به جوړ شوي نو په دا کې اوسري چای وي دې نه مخ کې اوښنه نسوارو شنو و چې پونه وي راوړې شهزاده سي پونه وي راوړې هغه میدا کړي غژا بیا ور سړی ته نیوي چونډي وي ته چاوړه واده خلکو به ګرځول واده خلکو ګرځولې دا ته وګورم دې نه بس دې کټو سي کټو اوس چې معلومیږي نه کټو بغیر خوشکی والا غیر خوشکی والا دا وایي کار جوړو په ټول بجې باندې دا وګورم په 12 بجې یو څنګه وسګاولو نو یو زه دا چې سم دې وایم چې موږ یو عدالت ته وم په دا کې مرشان نوستو سرګټي هم لګولې وو او مخکې خو الحمدلله جنسي وا بالکل او په دا کې خو رحمان صاحب جنسي کې یار سړی څه ټوپاک وو بالکل نو یو کس وو چې ټوپاک ته کې کړه و دا ګیسو راغی او ټوپاک یې اسه ټوپونه یې په ورغنه هغه غوندې و دا لکه چارلی وته ویل او دا ټوپ ودل دا ټوپ جوکر نو چې دا ټوپې په ولو ټوپاک یې راوغوښته مشر سړی خو چې کله یې داسې ونیوي وته بیا یې وویل چې دا مړه چا څه وایي خو ډاس خو شو که نه نو هغه ګیسو و 3 بزینګړې هغه وړولې او دغه سړي یو قسم ټوپ ووړی چې های شین ساره یې وویشتو خلک ټول ودرېدل سوځه ودرېدو ربابونه دوپړې موپړې ودرېدې چې سړی چېرته پروت دی وی ته وویل چې کوم شین ساره سړی خو نشته چې مړه شین ساره یې کورتوس و هغه شینه به خوارې ساتلی و شین ساره و دوه ټاکی دا مونږ پیژندل ډېر یو سره پړتوس یو سره و ډېر ښکلي قدردانو ډېر ښکلي ودونه و او ډېر په عزت کې اوس خو چې واده دی و واده کې څه کمولو مخکې چې مړی وشو شپږ میاشتې کال کې اوچا واده نه کولو شهزاده صاحب په کال کې چې پلانکي مړی شوی شپږ میاشتې کې خو هسې هم نه وو کولو هغه وایي که نه هېچا واده نه کولو چې پلانکي مړی خفه نه شي دا چې هغه کې د ډزې کې واډازې خلکو باندې منلې چې را مړی شوی ولته میاشتې هم نه کې دوی میاشتې نه کې جوړشي کنه شپږ غنټې اوس مړی ولته پروت دی دلته کې چې ډمون خو نشته او کې اوس چې څه به کوو چې ډمون کې څه شي ډي جی براوړه خو چې موږ دې چې څنګه نه موږ ورکړي چې باندې پیو ډي جی ونه نو وسه ساله شو لکه چې کوم ډمون دی هغه بس چې تلاش خالي پلی وای بس سٹارټ چې دراز غوي بل مخکې ودونو کې نه ډمون نو شاشای وګړبېدو او شروع مې پالو چې کاتله
نو دمره شور و چې موږ چې 1500 جوړ راغلي ملک صاحب خبره د دې کو درول د کمپیوټر ډیر ځات راغله کنه ابرار خان لیکلی السلام علیکم وعلیکم السلام ته وایو ټولو ته سلامونه هر کله ته ملک صاحب ډیر مننه خوشحال شي عزت محمد رایل افریدی لیکلی السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ وعلیکم السلام انور علی لیکلی ها راجو سٹارټینګ د ډیر غوسه کې وکړو یارا ما کوا ملک صاحب ویلکم ډیر مننه شکریا خوشحال شي انور ته شکریا مونږ ته کوو غیر پروګرام لا چاپا ورکړی و نو نه ملای او دراز ورکړ نن ټاپک کوم دی ودلو بارکه ملک صاحب ودونه اوس ودونه یې هغه کوم ملک صاحب ته هغه کیسه بتاو کا چې تیرا کې واده و د سپیشل تاسو وشار او ټي وي په خراب باندې وړي و کیسه بتاو هغه ته کوم دم دا ودونه خبرو کوي ودلو کې راځي نو هغه خبره مې کوله ته غوړه چې دوه ټاکه کې ولګو شین سره کې ولګو نو موږ کا سړی یو ستوري کورتس لګلې واسه خولي دغه کټنو یو واشه ول میدان مو جوړ کو سورو شروع شو 12 بجو پاسو دوبړې وتاړلې تا په واجه نو ولا یو کومه کې خبري لا تاسو ته ماته نشته چې چاوډ مون راوستل دوه قسمه شی وکي چې یو کې نندرې وته ویل او یو ته نو ویل دا خبره وورو ډیره هم خبره دا ډیره مخکینه دا چې کوم خبره ده کوم د 40 سال مخکې خبره دا چاته پته چې کوم نوې نسل ده چې کوم خبره ده کې نو موږ پیلا چلو چې کوم را ده نو نندرې وته ویل نندرت شی و چې اله مالک د بارا په ډمانو روپې چې وشن له نو ډمانو را غونډې کړو مالک ته یو وړه کړو ته نوستو لمنو یې شی صدر مادر غړوړې وتا بیا و چې نو ورګولو نو و چې خسندره ولې شو خسر ولې شو خرګوړې ولې شو کڅوي ته هغه چې وهیره باب دا و چې دا چې ولو نو و یې ورو نو هغه خو مالک څه ویل مالک ته و چې ته مې دشمن دي چې د مول نه نامر کوي شدا داسې به غوډه چې څلا و چې مور اوس دی په باندې دي چې نه نندره مو بیا وګت شو چې کله خسر ولې شو خرګورو غړو بیا راپورته کړو دی ګونو پیسې یې په خلاص کړې څومره خوري ودونه و دې جان بسونه ولته خو بسونه و دا به ما بینه چې سم دا مکه کا بس و وګنی و شاینه و بس خپل بزرانام کې نوسته مشمانم کې نوسته یو خاص ورکه ویلوړو لاوړو وسرو سر نه بسا سرو بسا اوس خو یو بل سپیډ وای یو بل کلاسیکی ټول سره خاصه اوس کوټه دې مخ کې روانې وینو کا چې نه کېږي می سیډم کېږي او وخت یو ډیر امون وډر خوړه طریقه باندې وو پورا من جنجونه نو رجوما سي دا څه ودرو تر شوی ودونه مخکې ډېر ښکلي وو ته پاس چې کوم اوس موجوده حالت دغه کې واده کول ولا هر وخت بقایي وي ځکه چې په ضد باندې ودونه کوي کوسلي لکه مالي ضرورت لري دغه مالیو کې ځکه چې تر ګورمه وچی پلان کوي وسی وډیګل وسی پر خلکو غاټو ملکانو ودونه بس خبره کوي چې مړه بوتل پکې لو او پیسې پکې تقسیم نکړي او خیر پکې لو او مالا په یو غي لاستاله کې لو په ټیبل باندې کوم قانون خلک په هر شي کې ملک صاحب خبره کوي نو دا په کار دی خو واده چې سنتو په طریقه او شیډر زبردست خولې وي سره مې شي بیا چې بچي ګډوډ شي بیا وی چې ورچې بچي ګډوډ دی نه واده سنتو په طریقه نه کړي ما سي بالکل دا ونه واده صحیح نه کړي هغه طریقې نه وی کړي چې او موږ نکاح څنګه وو نکاح څنګه و چې هغه راوړه راځم چې نکاح مو غزرانه راوړه نو یو راوړه بیا راغل ویږي ته ول مہر وې تاندر وې وکلو فلکه څنګه چل دی دا ټول کړي بیا کې شغل وشو ویو وس خو وی غندو پرسون ملک صاحب دا تاندر به چې اوس دا کې مړه بس خالي وړه چې روانه خبره اوس خو شي نکاح مېش مخکې تړل او واده مې شي انډیواله ولي و بیا ورزلته وشو چې تاسو نه پیټ ورغوښتي کړو موږ زیارت لا واده سٹارټ کړو سیکریټری صاحب زیارت لا واده و جمعش په لاوي راوړو سونه په سهاغو شو خولې شپاو چارشته سوال کیسه هوتا جوړو سوتا خو به خبرې کنه خو لیکن په یو شي کې دا زپاکه اګریم چې دا لیکوم نه دا چې روش وته لکه کم مورو پلوري کنه او خو به ډایرکټ شي زه مو ته دا خبره راخمول میږي لکه او تنه تخښ اوس خو چې څومره کمی کړ خو پاره کمیدو کې دومره سره ورشرمول کنه خو دا نور بقایم شته کنه شته د شته ماشین کې شته نه عزت وو کې ټیک وو چې ته کوم خبره کوي اسلام دا ډېر کېږي خلاف نه وي خو لکه چې پښتو په قبایلی په روایتو کې سٹارټ وي نور خو چې وو ملک صاحب جی راڅو کوم رسولو ته
ها کمیسونه ډېر خلکو کړي کنه به ګیلې کې چې موږ لا چا غوړ نه کړو کنه کمیسونه طرف ته راځو دا کمیس خو ضروري دی ځکه چې مینهوال یې مونږ په تمه یو مونږ مینهوالو تاسو سره خبرې کوو انشاءالله چې چا داسې خرج شته چې 24 نردلې د شی نه نیل 24 نه پړو چې دوه شی نه باندې چې مونږ کومې خبرې کوو نو په باندې روپیږي مونږ هم کوشش کوو چې 24 نردلې 2000 نردلې چې کم دي د 24 بره دا نوی کسان دام پښتانه هغه لیکلي قادر محمد لیکلي وټاپا وکړو وټاپا شو ته په زبر از ده خاطر برگرده بس یه قربان کنو ابو کشف لیکلی چې مین وجه ده حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په سنت او عمل نشته ځکه مونږ خلق تبا دي بالکل چا چې سنت پر یخي هغه زوال پذیر شوی ځکه چې پاکي مونږ لپاره یو وضو سره موږ پر یو ماډل ده یو آیډیل ده چې کومه ژوندۍ تیر کړې په باندې کوم روان شو نو ان شاء الله کبي انسان وي د دنیا په مخ کې بهتر انسان الله طرف بهتر انسان د بهتر عمل دی صدیق الله لیکلی سلام علیکم السلام به لیکلی کیمرامن پکې خبرې کوي کیمرامن بازار ټیم کې خبرې وکړي ځکه چې موږ دلته باغو د کمرسونه راشي پکې ها وکیل شاه لیکلی تاسو ټول الله ستاسو ټولو بلشه امين امين پیر صاحب سره تا او سره کامیاب کا چکم مشن الله تعالی امين خا الولی لیکلی اگلا ٹاپک رکھو رمضان کے علاوہ بھی عبادت کرنا عادل انصاف کرنا کیونکہ رمضان میں سارے پکے مسلمان بن جاتے ہیں بالکل تا خبر صحیح ہے چکم خالقی جو روزہ بغیر بقول پکار دی مسلمان شي خا کفایت لیکل سلام جگر او په مالک صاحب سلام یا کفایت سلام کې کفایت خراسان فیشلا کوم څه بلای ماده کفایت غر کله د حجرا شو کې او الله تا کوم روزګار دی الله ولله تعالی کی امين 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 صدیق الله لیکلی والسلام تر پر د موږ ته لیکلی کفایت لیکلی بټور سره پروګرام خاصه صاحب هم پکې راغله مالک صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام صاحب ډېر مننه خوشحال شئ شکریہ شایسته بی بیم پکې لیکلي چې ما آی ډي فالو کو تا آی ډي موږ څنګه فالو کړو اول پروګرام ده سید عارف لیکلي په حجره کې خو ربا په منګي هم میستاسو په حجره کې به کله وي دا په دا خبره وکړه موږ مخکې په تیر پروګرام کې ویلو چې د حجره درناو کوڅو کې دی شي موږ د خلکو د حجره په حجره سیستم جوړو تکیل کو واسطه سیستم جوړو کې دی شي او داسې کې حجره وګ چې غټه حجره وي باقي ټاکل کو حجره کې خو ځامان وي زرګان وي علماء وي ټاک ټاکور پروګرامو کې راشي محمد بشیر لیکلی چې هلو سر هلو په اسلام کې رښتا السلام علیکم یا وعلیکم السلامونه چې تاسو کې تا خلو 20 مونږه خلو په 20 باندې موږ جناب واده وي به لیکلي سلامونه زما بیسټ په خیر راغلی السلام علیکم وعلیکم السلام دې لیکلي سلامونه زما بیسټ کریکټر بریت ماما ډیر مننه خوشحال شئ بریت ته میسج راورسېدو بریت شکریہ موږ ته په دوړلو سلام کوو مننه مهرباني چې بریم نه دی خاصه د کله لیکلي وجرې شو ته ما او کفایت الله هم انوایټ کو کفایت الله خو راغلی او تم مسالت لشي سبا را شو لای جمعه پر مفتی صاحب راځي اکثر شو ولایت شاه لیکلي سلام ټول ته حجره میرمنو ته وعلیکم السلام مننه خوشحال شئ سحر افریدی لیکلي ملک سخی زمونږ فخر دی او شهزاده ډېر خوشحال شئ خی انعام راځه کنه شازیب خان لیکلي شهزاده ته سپیشل سلام طرف میں ہوتا ہوگا شازیب مونگلی والا ہے ہوتا فیل دیتا ڈرامی واقع ڈر پر شوق کسی دارو میں ہوتا ہوگا دارو مطلب ہے سڑکا آئی اغو کلا صدیق اللہ لکلی انشاءاللہ مونږ سو بالکل راتلی شي محمد بشیر لیکلی اوکے جی محمد بشیر صاحب ډیره مهرباني ځکه چې په هلو هاي کې موږ ته څه فائدہ السلام علیکم الحمدلله سبحان الله پاکي موږ اگستا ځکه چې برنامه کې لیکلی شي او بل غټ حاجر یم نه ملک صاحب ډیر ویل نه دا اوس وجرام دغه براو چې ټکی موږ دا ځنه ګډوډ ټکی دا ختم کو هغه ټکی استعمال کو چې نه خوشاله څو ټکی کې نه وتی هر څه ګډوډ ډیر ګډوډ محمد خان لیکلی السلام علیکم
وعلیکم السلام. او صدیق الله لیکلی الله پاک ته خوشحال او کا امین بس ټولو ته را باندې ډېر ګران یو. صدیق الله لیکلی په موږ هم ګران یې ته خپل خسړای ته خپل ډېر خسړای. ابو بکر لیکلی سلمان اللهم خلرا ټول سلام لیکل سلام به سلمان لیکل دا ٹھیک شوې بڑا خیر. سلام اللهم خلرا ټول او شان شیر پکې ډالې کو شیر ډالې کو ته خاطر صاحب او دل سره شیر دا ویا وای کړه چې خو وای کړه خلک یې چې خاموش ناشته. صدیق الله لیکل چې نن ټاپک څه ده؟ نن ټاپک دا ودونو باندې دا اوس وخت ودونه مخکې وخت ودونه دغه ټاپک دی چې خلک یې ته ونه کړه پړه کام یو ته کام یو ملک سخی د وجرا ډیره خلګي ملک سخی سره وجرا ډیره خلګي ډیره باندې شي شویا. لقمان شاه لیکلی سلامونه ملګرو زما سره محمد هادي ناسته امتحان یې ده دعا ورته کو هادي بچای ته سبق له توجه ورکا ځکه چې برت مامان ته دا خبره کوي چې اول سبق ته بیا موبایل ده سبق ویا بیا واسم بیا تکلیف بیا موبایل ده دا موبایل پرې به چې اول سبق ویا موبایل نه غوتاراس کې ګوره موږ هم لیوالو مخکې هم یو فلم راخستو په 100 روپۍ باندې وزار په وختو کې ولا د دګورې جوړه اوس خالي بټن ورته ملاويږي دا څه ته ملاويږي دا شي نه پر سبق وړي ویا. رفیع الله لیکلی سلام علیکم لاس. وعلیکم السلام. ابو بکر لیکلی سلامونه ساری وعلیکم سلامونه کیبورډ کې لږ خیال کوو چې تیزی سره کوو. محمد مهران حارث لیکلی د قتل نه سلامونه قبول کړي. ډیر مننه خوشحال شه الله په خیر ډکه بنګول خپل ګول راوستي کا. امين برکات وي. کیسر افریدی لیکلی جریر سلام وی ټولو ته وعلیکم السلام. جریر چې جاړي وکول لیر څه سهال لیکلی شهزاده مړه خبره دی الله دې صحت ورکی. مری خرابه شهزاده مری خرابه او چچا کمنټس کړي هغه مری لیکل موجي مری لګرل نه پټي غوا مې اول د کسي طریقه لپاره شیروز خان لیکلی السلام علیکم راجو څنګه یو لا فضل ده خیو زبردستی خیر مالک صاحب راغله واده بارا کې کڅ پختره کولای شو کامنټس کې راځي چې مخکې واده څنګه وسنګ منصور زاده لیکلی سلام څنګه چل ده بس الله فضل ده خیر ده. سراج لیکلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. سلام درنګي وي دا اوس روغ سلام ده دیش نه کی بخړه وګړل دیش مونږ وګړل ملک صاحب راځو هغه ته کیسه ته واده کیسه شوري کا شهزاده سپیشل سلام میرا لګل. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سخی مالک شامله سکړه نو بیا واسه واه سره مونږ کوو شاملامو را وغلو بیا او تاسو په ګرمه خولي شي کله وي دا لکه وجره ګټه ته بوګه شویلی جوړ شپلای او ګرمه خولي او شپه خولي وي ځکه چې شورا کې ګټه کې راځي خلکو ودی بسار څه تور نو بیا سړی بزره تور شي ای ولا به خوان گئی بس تور نه ملاو ساتي او دا څه ایک تور نه چپ کې لګي کنه هر یو چی بڑا اے سره وخت تور خري نجیب لیکلی د بادامو د باغ نه لیک په لګه سلامونه ټولو مرګو ته سپیشل مالک صاحب ها میرا مانی خوشحال شي بس څنګه بادامو باغ بس الله دې دې خوشحال لري مړه نور بخپل خبيږي مونږ خو ته اوس نشو ویلې چې ځان ځای راوړه تا په بادامو باغ څه چې مونږ اجرا کې څه دی څه صدیق الله لیکلی ودونه ساده طریقه باندې کول پکار دي. نن سبا یو طرف ګرانی ده او بل مونږ خو پیغمبر ساده ودونه وینا کړی ده. بالکل دا خبره وخته سعودي هم چا وکړه ودونه چې څومره په خپل زیو ننګور باندې قرض نه اړوي کنه نو خپل دې پیونه ماړی بالکل دا قرض داري کوي بالکل دا ډول غریبان قرض داري کوي ها هلته ولې هغه لیکلي دا د دکاري له شروع کړی دا خپاشي خو زړه وستي وکیل شاه لیکلي الله تاسو اجرت الله باد لري سره د ملګرو امين الله تاسو سره بے لیکلی انور علی لیکلی چې مالک صاحب کو سامنے بیٹھا ہو نو مالک صاحب چې مخکې راولو بیا دا
کشش ختمیږي دا به د مخامخ پنچ کې کلاوله دا موږ مهمان لپاره خاصه چې مانځ کې دا مثال یې لکه په تاسو کې غړ مې رب نوي او ټول دا مو چې دا مې یو لاسته دا مې لاسته او ځاسي یم غاغه خوشحال شي مهرباني انور علي صاحب ډېر مننه کوم انور علي KG انور علي تاسو موږ شکریا ادا کوو چې ویډیو شیر کړه علم کامیاب ساته موږ ملګري څومره یو ته موږ خاص کو چې موږ پروګرام د لری لری پر لاړ شي ځکه چې دغه خوندوري کیسه خوندوري ټاپه خوندور شیرونه خوندور ګډوډ شیرونه تاسو میکس اچار ها شهزاد افریدی لیکلي زه وسره غلم وی سی آر کیسه ختمه ده نو ختمه نو لا کله ختمه ده نو وی سی آر کیسه وشوري کیږي و ملک صاحب ته شارټ کټ یو کی ځکه چې خلک ډېر په انتظار دي وردان غپه ها سٹارٹ کړه کم سال خبره سٹارټ دا خبره داسې وا چې 1986 خبره وا 1986 خبره وا غسړی کې اوسم شتام و دیم ول مسیم شوی چچا ودو د مونږ داسې په دوستانه کې وو خو سیدو په تیرا کې نو اورور یو چې ورو ودمه هغه کې د شی خبره کویت کې واکس هغه واسه نو اورور یې راغی بیا مونږ داسې وکړ چې په وخت را اوسیارونه او ټي ویونه وړ نېشنل ټي ویونه وړ اوسیارو ویسیار ما سیډنه ملو وی سی پی وته ویل اورو کې او موږ سره جنریټر مو چې هغه خورو تل خوړل او وړه کیسټ مې راغونډ کړی یو لاس دولس شاده سي خو دې د زنه چې راغون شو په ډرسن کې سوارو شو مخ کې سارک نو تیرو د زیړې کا یاد شي او دا چې خرڅه چې ووري سیګریټ یې کو تاسو تللې وي زیړې سارک تلې او په وخت کې کاچاو سره په غټنډه راتلې او نور ته ووري تیرو ها بس یې زړه نه چالو کېدو زیړې نه چالو کېدو موږ ووري لاتلو وسوس بس یو ځای پرې چې ډرسن کې لړو نو ډرسن کې تابې مرګري مو غوښتل یو کې زوم چې په وخت کې کاوډ کوم اپریټر وم دښي اپریټر وم وسار بند کا او ولګاو په دا باندې پیدا پاس لکه ګیسو هغه ودونو کې لکه هغه سیستم وو دا زنه روان شو نو ولته چې کله ورسېدو هغه مخامون ته دم را کړی او شو لکه سړی ناو یې راوړي ډېر ښه یې خارر ته ولاړو ونډیواله وسره کسانو نو سامانم چې راواخستو بخرم واچولو ډېر خواندې مو یو طرف ټي وي بل طرف بي سي او بل طرف برا جنریټر خبره دلته ودرې ویسار دبره پریشر او دبره خواندې و چې نن سبا هغه په یو شي کې نشته چې په ودونو کې کوم پروګرامونه کیږي چې کوم خواندې ویسار و ځکه چې چېرته په واده کې کال پس 2 کال پس خلکو ویسارو په تشپیک فلمونه هغه فلمونه دبره جيبه خواندو چا خواند بس موږ نه ویلو په یو شي کې بس هغه خو ډېر زیات خواندو چې خواند کې نو تیرانو د ځای چې روان شو بس ورسو خبره اورلانډا کو راځه کې واده سٹارټ وو څنګه واده وو چې موږ ته مخام روټي کې خوا و لړلې کړی و خو دا کې هغه نو اخر و مې و نو یو خلکو ډېر خپل عادت و تیر خلکو نو لاس وی تر ډا کو قاسه ته و چې هغه ته واچوله پلاس کې راځي ای پلاس کې روشته سمسم زنه غړ دیګه لاس کې راغلا قاسه ته ډا غړ سړتي وډه کوله نو قاسه هم داسې قاسه وا چې بمبار وتا ته موږ سره روټي نه پړم داسې دي کې خوړې خو روټي مو خوړم بس ورشو بس تاکي ولګي بیا موږ خپل موږ بازو شو په وخت کې موږ ته بيسترې واچولې اوس نشو ویلای چې هغه د مور دی چولې بس دا خبره ده کړو خو موږ ته بيسترې واچولې چوي تاکي ولګي او بس وی چې د خار راغون شو چې ما مل روانه کو دا تشه نه نو جنریټر نه بس مزي او سیستم یو ټیګرو کا غټو نه غټو یو پاغه وجرا کې چې کوم دستی فټینګ وکړو دستی فټینګ پیژنې بس ما کوم چې مزي بوتل بس ټومېټو یو لرګي ولګول پاسه ولګول او په وجرا کې او ټپو داخل نه پیدنه ټپو سه ګولا غته وی لګا اوسه بابا خبر دروازه داسې او په غوز مرچاوي کې دې په څولو کې لګیلو اوس کمپیوټر خلکو کې د شټری بازار کې یو اسی نکړ ورکې استا پټ ټپو باندې مو لګاول ولټ په ولګول تیراکه کورلم بجلی بودلې کورلم چې بودلې نو انډیواله چې څنګه لړا سلاس وته باجی نو خو ډېر ښه موسم یې خو و چرګي بس ازون نه شروع کړ کی چرګو چې وګورل چې تل باندې غوي چې سبای شو اته نه نه سبای نظر کې دو شو اخر راو لګي ټول ورته را एकदम چرونه شنو خو ما خو چرګي بالا سبای شو خو څه سره حکم راځم ما سب چې کیسټ مې واچا ولا په واخ کې پرځانه سخت داور وو کیسټ یې غوړل دلته چلوا او بیا بارتي را نو د تیراولو سونه ټیپونو وسره
او د زونډیو نه جوړ کړي کچرو یې خو کیسړو چول یو سید محمد کیسټو منور او پرځانا او دا باندې ملک صاحب تاسو هغه جوړ کړو ډرامه نو بیا دا کیسړ چې کله دو په خلکو په داغه کې ولې د پټي باندې پرځانا نو وا وړه وستر بیا د بیا ما په وړه وستر په وختل د خوشاله نه چې دا به څه وروته او چرونه یو غاته او چل لټونه غاتل او چاټ لټونه ته ویلو مړه خو په نه پیل ولر خو جو ولا پټه پټه دي شروع کړه پالټ لټ خو نه لګي وړه سو کې چاو چلر نه او چاو چلر او ډازا بړازا بازا خو سره خو کوم چې واش پام پروګرام وکړو پاشي باندې بیا کې یو بل کار وشو مړه راځو سی بیریم کوي ویا بیا څه کار وشو چې سره باندې ذکر شو مون کوم کسان چې تری ول مانه مې نه خپل بس څوک مړ یو څوک ژوندۍ الله یو باخي نو یو سره راغلی ویل چې تاسو دا پروګرام 100 روپیا خلو نو موږ یو غپو باندې وو هغه ته چې 1500 روپیا په وخت کې لکه اوس د 15000 وي زره سلام جاته 15000 روپیا شپه خلو خټه مړاوي و تیلو مچوي و دا معامله نور بوستان و ټیو دا وسره مونږ شي بس ما ته منظور او سباړه لري تاسو پروګرام مونږ مرګي خپل ته وځ ځانه ما مړه ته ډمال خو نه یو تا خو مرګري واده وګړه وړي وشنه نه ولا غلار شو ایوه مېشته زده مواري مې خوراک او څخه خو دا شی ما خو څو نو څه هغه ما سي داسې ودونه تر شکل تر کړی ها بالکل حقیقت ته نو کچا کیسه خوان ته اخسته وی نو مونږ ته بیا شی ولي کو چې تنا خيخي غل نور وروړو راسو کمرشلو طرف ته بیا بل کی سبق کو مالک صاحب سلام غلام مصطفی لیکلی وعلیکم السلام هغه لیکلي وران لیکلي سلامونه ټولو باندې ته وعلیکم السلام دغه وخت پاس راغله سکندر لیکلي سلام علیکم وعلیکم سلامونه بیا نور محمد لیکلي سلام کوم جی وعلیکم سلام اسد افریدی لیکلي سلام جی وعلیکم سلام بیا اسد لیکلي سحر افریدی او اسد صاحب ډیر مننه دا کوم اسد یاد کو دمون هغه دی فرند دی ها ډیر خوشحال شي شهزاد افریدی لیکلي تیرا کې لکه چې باغ باندې خلو کې واده نه دا کې نو مونږ یو دوست مو ته مخکې دا کیسه وکړه چې یو دوست مونږ ځان ځای انوایټ کړو تیرا کې او هغه ځای نو بل دل سخیلو طرف یو ځای وو او مونږ یو دوست هغه به ټول سیستم برابر کو خدا سیستم موږ سره والته لوړو امانه بغرزب کې داسې وم لګاندن صاحب وسوګه ته وایم ام پی ام مړه بس ځکه چې پاشي زه پیدا بالکل بل څوک نه انجینیر کابل لیکلي شهزاد افریدی کې کیسه د ډیره شارټ کړه لکه مختصر د کیسه نو تاسو تاسو وې د مرګ یو چې لګا یو نوري خبرې مو او دا کیسه کې دای شي لګا سلو باندې مو کو خیر ده کیږي نو استه تنخیږي کیسه شته خندا کې سمشتا سیدی سیستم چلو شو که مخ په پلو پټ کو نور صحیح کا تماشه خو لګي نه لالا کمال دی وګو ډېر ښه بس هغه دوغه شرغه پورا شرمانه پورا ملک صاحب د خزای ویلو ډېر خپل ځای ولو خبره فینزیم ډېر دی ملک صاحب دا نه مزور کسای مرګري داسې چې خدانه حافظ دې په کې میسج کړو خو وخت په کیسه کې ګیرو یو ګلو جدن ډېر زیات خپایم دادش اصله خپای وجوهات وخیا کوي وجره طرفات لطیفه باندې خوشالهږي لا په طرفه خوشالهږي چې موږ ته وګو دا موږ ته خوشالهږي تم کې خپای بیا موږ خپایو به زما ځما دا خبره د ما کوي چې خپایم که خپایم زور بزرو خوشاله خل نشته وجره لا روزه وجره عمران لیکلی ملک صاحب کی ساتھ بیخی په لاندو طریقہ کې ټوله کړه نو بس نه راغلی چې خوان ته وخلو په مزه چې ډېر باندې ته د کیسه کته ول د غلو په یوټیوب کې د کیسه مکمل پتا بابا شټي باندې کته شیخ کې د سبا 2 بجو را پښه د مکمل کیسه وی چې خرڅت شې شو او شال الټا کیسه چې څنګه شولې وای اسنګ شولې وا دغه یو کیو چې خپلې او چې ګوته یې ورو اور یو ورځول ته شي هغه کې دی ویلي هغه ګډه شي نه پاتې خو جوس کیسه کوي وخت کمه ا درو ورځو کیسه اشفاق خان سر کې سخی صاحب سره ما په سخی پول ډیوټي کړې ده او ډېر اشفاق خان ده ها اشفاق وای خې جوړې تکړه او ډېر نایس انسان ده الله دې کامیاب او صحتمند ساتي امين امين مله تاسو سره الله تعالی خوشاله کامیاب ساتي او سام لیکلی حد ده که حد ده نو بس بټن ها عمران لیکلی خر به ژوندۍ وي کنه نه مړ دی
یاره چې سړی لمسی شوي نو خراب کې څه ته وایي خراب کې داسې کړه واسي شوي نه بس نسل خو وي یاره خامخا وایي نه مړه خورونه خوشتا کېدای شي چې اوس په هغې پوهېږو چې هلته مخلوق لیکلي موږ انډیوال دی قطر نه ملک صاحب څه نوم دی او د کوم ځای دی ته ورته تعارف کوې که زه ورته وایم نه ته چې ورته وایي لږ ښه وي دا ملک سخی جان افریدی رامیرا او کادیخیلو ملک دی ملي خیل کا د خیل او بس په مشهوره باندې د مونږ مالا خوړ سره جمرود سره تعلق ساتي نو مخلوق صاحب ته موږ قتل الله دې ته تل خزانه مو خایې ته کوم ځای جابر خای جابر دی بس جابر کې خاطر مالک او صوبادار کا پیژنې غم داسې باندې والی کې میو خپل ډېر جابر کې مو خپل او کا بیا جابر کې خود ځخې پول ولا قسم نو الته مونږ پیژنګلو ډېر زیاته ها شهزاد افریدی لیکلي مالک صاحب که پکړې په سر کړې وه او په کول نو هر څیز ورسره ښایسته ښکاري پګړې سره ښکلېدای شوی په کول سره ښکلېدای شي ها ډېره مهرباني اصل کې دغه سترګو نظر ښکلی نظر ښکلی دا به خپله ښکلی سړی ځکه دا به تاسو سره په څنګ کې شهزاده هم نشته ای. ما ورته ښه نه شوي دی نه موږ هم شین ګیلاس شو خو نظر یې په تا راغلو زه تر چې تر ګټ سره خو هغه ښه ډرامه کې چې کوم مین کردار ته یتیم دی هغه سړی خو مړ شو که نه خبر یې والا چې خبر تیم خو مړ شو خو کردار خو ژوندی دی ژوندی او فشل قریشي چې کومه څه زوی یخ پکې وخت پروګرام کتو یا هم مجاړ په پروګرام کې په اخري شپه یې ما ته ټلیفون وکړو چې کله مړ کېدلو راته ویې ویل چې زه ډېر زیات خوشحال یم ژوند کې مې پیل ځل په پوسټر تصویر راوړو لکه پاکستان ډرامو کې ما دومره کار کړی چې پوسټر مال راوستی دغه ویل کوم مال راوستو چا ډرامه جوړه کړې بوډا ویل بوډا ویل لکه څه به ډرامې جوړه کړي په سوالو ډرامې جوړه چې څومره بې شک راځي دا څنګه ما کې هم دا و نه بل دی هلته لیکلي انور علي صاحب ویلکم ډېر ښه. انور علي لیکلي راجو پروګرام ښه روان دی یو مشوره دی چې رابا په منګه یو پروګرام پکې وکړه شار زما ډېر لګي او اجرا به پوره شي انشاءالله دا ارمانو دی مالا پوره کی انشاءالله دې پاره موږ سپیشل اجرا کشو شیخ کې نیټ سہولت اویلیبل وي وا پروګرام موږ څه کوو چې شپه په پنځه بل پاسو شروع کوو ګلټا دوی وی پاکي پروګرام شروع پاکي او لګ ډیر وی دوی ځکه چې خبرې هم کوو پاکي ټوله د لیر لایف کسي چې څنګه چل شهزاد افریدی لیکلي ملک صاحب شکل لا ډیر ځوان ښکاري او کیسه د 1984 کوي لکه چې بدن دې خټه دی ښه الحمدلله له خامخا د تنه وروستو کیسه هم راځشته خو دا مې ته ځکه وکړه چې بس ما ویل چې بیګم سره ویلو چې دا کیسه وکړو اوس سره اکاسي بغازي کیسه هم د مثال ولر کوم دا مثال داسې سخی صاحب چې دا په خپل کلر کې موجوده ده د مثال داسې لکه په فکس باندې فراري باډي فټ کې نو دلته موږ ډېر بیل کوو چې کې ویلې راولو خره غوډه مسلو خوړی شي مړه خره هم مسلو خوړی شي بعد داسې چې موږ تاسو ته ځان جوړوو عمران لیکلي د خر لمسی خو به ژوندي وي که نه خرنه ساو کړه تو باسل نه ټیک وي لیکن کیسه به کوي خپلو کې چې زموږ نیکه اول ځل تیرا ته وشار وړی وایي خپلو کې بلاسي کیسه کوي چې موږ نیکه پیله ځل وشار وړی وګړه دا خبره زه نه ټول خلک کوي چې پیله ځل تللی وم یو ځل اوس هم بجلی نشته یو وخت نه راز ماما سي اوس هم بجلی نشته نشته اوس هم نه اجرا دوله نه بیا پرې جان دوله بابا هغه ته ورسېدی چې کوم هغه مینو هغه ځای نه وي چې سړي پکې نه ورسېدی ښه جالي افریدي لیکلي سلامونه پروګرام ډېر ښه وعلیکم سلام وعلیکم السلام مېلمه ته سلام او موږ به کله مېلمه کېږو نو چې کله پخې ګلونو او داسې دی چې تاسو کله وایو موږ خو تاسو ته اجرار وخت هم دروازې کولاو دي سیکورټي څخه ورخوا نه بنګړئ بس تاسو راتلی شو دله وخت نه اوس خو نه د ټیمې ته معلوم دی د 6 بجو نه دلی تاسو دغه اجرار وخت مرتلی شو نن ټاپک چې کوم په واده باندې و چې واده په کومه طریقه کول پکار دي په کومه سنت طریقه په کومه کې مفایده واده سپکو کړي ویم سپکی خو پمبا لکه موږ غالبان صاحبان اورو چې کوم چې واده ګران شي هلته زنا ارزانه شي نیکو چې ګران شي زنا ارزانه شي کولی چې لاس تولی وکړه شل تولی وکړه نو بس پس شي چې بړه بړه پیسې چېرته دي اوره زنا یا اختیار کړي زنا په 100 په 200 په 300 دا رنګې نکاح ارزان کو چې زنا ګرانه شي کورونه آباد شي د خلکو کورونه دا ډېر داسې خلک شته چې مجبوري نه
مجبوري نه دغه شی نه شاته شوي دي خو موږ صرف دا وایو چې دا اوس کوم ودونه کوي چې اواز وي نه وي لږ سیسټم یې کم کړو سیسټم کم کړو دا لکه مسله ډېره ښکلې چې اوس کوم غریبان دي چې اواز شته مالداره خلکو له پکار دي چې کوم وروله درېیم څلورم پنځم ځل ځي چې هغه یوې وي اوبرې قرباني ورکړي و دارنګې کور کې چې ته پیغله وړکي وي لا زلمی وړکي وي پیغله واده وکړي نو یو برو وجلو نه یې غټ ثواب دی ډېر دا هم فرض دی دا کسان لاړل شپږ لاړل عمرونه لاړل الله دې دوکه څو ځلې الله دې دوکه قبول کړي امين الله دې قسم ورکړي کیسره پر دې خوره کیسره ورور سره دغه مدد وکړو کنه پرون په فیسبوک کې انور مقصود ډېر غټ رایټر دی پاکستان یو فیسبوک باندې یو هغه راغلو پوسټ راغلو کې لیکلي وو چې الله نه ډارېږي خلک خو جوبونه او صندوقونه ډکوي یا الله نه ډارېږي خلک جوبونه او صندوقونه ډکوي ای په څنګ کې ګاونډي درو ورځونه وکړي او دا څلورمې عمرې لڅي هغه ته شعر جوړ شو کنه شعر هم شو لکه ډېر غټه فلسفه شیخ خو زموږ جوړ کړو لکه په هغې ډېر غټه فلسفه پراته درو ورځونه ګاونډي وکړي وته څلورمې عمرې له خوښه بڑا په عمره څه سره الله معافي وکړي چې څلور حضور صلی الله په ژوندګي کې مونږ له مولا ورځي چې یو ځل یاد کړل وای عمره کړی وای عمره کړی خو دلته نامې پر شرابې سره الحاج ولیکل شي دوه څلور په ځای جوړه کوي لکه دا اوس اجب څولا ورسېدو 15 लाख باندې مړه 15 ودونه کې شپې ودونه کې څه دا غټ هغه لیکلي شهزاد افریدي لیکلي ملک صاحب ما په تیرا باغ کې واړو کې لیدلی وي اوه مهرباني خوشحال شي خو مې مانه تم بیا نور مې خوشوي او بلې لیکلي چې ملک صاحب ته سوال دی چې وسیار یې تیرا کې په کومې ځای ته وړی وو علاقې له به ته تیرا ته وړی وو هغه ته ویلی شي د اسخاخیلو بازار سره شګه سره شګې له وړی وو په خارې وړی وو او سره شګه ورته وي او په ځای له وړی وو او ایغو زړه ډېره زیاته مینه محبت راکړی وو موږ له موږ ته یې ډېرې قدر په سترګه کتلي دوکاندار صاحب وایي څوک یې پیې مې نه لاړ شي حجرې له او چای ویله کوي او مندوباس ویله کوي دغه شان دي وو ډېر قدردان خلک وو موږ کې غونډې درې ورځې وو خو بیا مې چې تا کیسه هم داسې وکړه چې بیا پکې نور خلک راغلل چې دا شی ته شی دی چا پېژندو نه نو بیا ورته چې موږ هم هغه پېژنو خو دغو خلکو راوړی دی نو دا راذکر شو چې څنګه چل دی نو موږ سره یو ملګری وو خپله ډله کې وی چې دا دی کریه شی نه موږ 3000 روپۍ شپه خلو مړوي چې 3000 ډېر زیات دي نو دا 1500 روپۍ ورکړو خېټه باندې خارو موړ وي هر وخت واښه ورته وي مخکې وغوګانو ته ټامټې ممټې وي دا و جوار ولاکه ورته کې خوي او دا پولی او دا سرګړی دا و ډېر غسې نو بیا ښار دومره مړ شوی و چې سمند خان یې ورته وویل بیا یې واښه هم نه خوړل ځکه چې په شا باندې شی راوړی و که نه ډېر ګمالي شی راوړی و دلته خو ډېر دی شو لکه بینګ نه بې بوجي راوړی ملک صاحب بس هغه ټیم پوره شو پروګرام ټیم پوره شو سبا چې کوم ټاپک وي هغه به ته ویل د سبا کومه کیسه کوي خلک په تمه وي نو سبا ټاپک و زه چې داسې په دغه باندې بس مړه سبو بیا ته نه ښه ټاپک وي سبا وي شاید نه ښه ټاپک وي شپږنیمې بجې تاسو حاضري کوو شپږنیمه له ځان نه سوه شپږنیمې بجې پروګرام شروع کېږي که چا له پاتې وي دا کوترو پلسپون خبره کړې وای جنګول و دغه شی نه چې طریقه یې دغه هم کمنټ وکړي دلته اوس لکه کومه پښتنې لما کولې که نه بس په کمنټسونو کې ولس دلته یې وکړل چې په ویشار مو فلم وکړه او که صرف سندرې مو کتې کوم کوم فلمونه مو لیو دا کیسه ورته وکړه فلمونه خو داسې وو چې موږ د ځان دپاره چې لټرې وړی وو زما چې فلم موږ د ځان دپاره وړی وو ځکه چا پرې نه پیل نو موږ هغه وخت کې پرزانې ګڼې وې پرزانې به مې خبره کوله او دوی جنکې وو د په سټیج ګړې وې ممتاز چې نامه یې وایي او دوی وې بعد دا کیسټې وړې وې یو پرزانې او د کمرګله خوش وي دغه یو څو ګاډي هغه سندرې وي دغه وي نور فلم باندې نه پیژنم کوم وړی وو مونږ فلم وړی وو غازو میدان وړی وو دا غازو دا میدان هم دې موږ خپل دغه لپاره ځکه چې موږ لږ ډېر کتلي وو خلکو نه وو محمد اول لیکلي سعودي عرب له سلام دي ټولو ته سلام ډېرې ورځې پس قدیر ته سلام وعلیکم سلام اوان صاحب ملک صاحب اوان سعودي نه ډېره مهرباني او عزتمن شي هر وخت الله پاک
کامیاب او عزتمن ساتي دا و که ملک صاحب دوا وګو چې څومره مسافر دی الله پاکه په خیر خولي خپل وطن لا ډاکي مانګولې پلار او د مور او د بچو دغه راوسته کی پاک الهی موږ د اتفاق او اتحاد لري الله پاک دې موږ مل تخیر پیخ کی الله پاک دې موږ اسلام تخیر پیخ کی او الله پاک دا غو کی چې ډیرو کې خیر چوجات خراب دی غلره او ته دې کوی دی ته کی یې امین کوي دا نه کی الله پاک دې موږ ډال نه پورته کی پورته شو امين 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 الله ماشاء الله کامیاب شو ورشه ورته جون پیژندو